السلام علیکم دوستان، الله مو راوله. جوړ په خیر. څنګه یاست؟ خیرات دې جوړ یاست؟ په خیر یاست دوستانو؟ خدای دې وکړي چې زما اواز سم وي، تصویر هم سم وي او تاسې زما په خبرو پوه سئ، واورئ. نو زه به منتظر سم چې یو دوست راسي، یو ملګری راسي، دا زما اواز وویني، واوري او تصویر هم وویني چې سم وي. نو برابر زه په خپلو خبرو شروع وکړم. دوستانو، اول خو ډېره بخښه غواړم، ما 11 بجې وعده کړې وه، نو یو ځای ډېر مصروف سلم، دغه یم چې د هغه ځای څخه رالم. نو اوس غواړم ستاسې سره زړه خواله وکړم، هغه څه چې مې وعده کړی وه پر خپله وعده باندې ستاسې سره مجلس ولرم. نو خدای دې وکړي چې تاسې هم راسئ، لایف راسره واورئ، راسره بیا خپل نظر هم ولیکئ په کمنټ کې، او زما غږ هم سم وي، صاف وي. نو خدای دې تاسې جوړ و روغ لري، خدای دې ستاسې غم نه راکړي. دوستانو، ما نن غوښتله چې د افغانستان د تاریخ پر یو داسې دغه باندې وغږېږم چې هغه ډېره د برمه ډک دوره وه د هوتکیانو. نو غوښتم چې پر هغه باندې ستاسې سره بحث ولرم. نو رئیس صاحب، اکبر خانه، که زما اواز او تصویر سم وي، تاسې یو څه اطمینان راکړئ چې زه پوه سم چې تصویر هم سم دی، اواز هم سم دی. نو برابر په خپلو خبرو شروع وکړه. دوستانو، د افغانستان په تاریخ کې، یعنې که موږ تاسې معاصر تاریخ ورته ووایو، د هوتکیانو دورې څخه به شروع کېږي چې بیا د احمدشاه بابا د واکمنۍ سره هغه ډېر بشپړ سو. کور ودان قریشي صاحب، ډاکټر صاحب ډېره مننه. علیکم سلام. د افغانستان تاریخ د میرویس خان د نیکه د وخت څخه معاصر تاریخ شروع کېږي، او دا ډېره د ویاړه ډکه دوره ده، ډېره د برمه ډکه دوره ده. دوستانو، تاسې میرویس نیکه پېژنئ چې د مور د خوا څخه هم د شهزادګانو د جملې څخه وه، چې د سلطان ملخي لور وه مور یې. پلار یې هم د هوتکو سردار و چې شاه عالم خان و. تاسې ته پوهېږئ چې د هوتکو اصلي مینه په زابل ولایت کې د سوري ولسوالي ده. نو پلار یې د پلار د خوا څخه هم سردار و، او د مور د خوا څخه هم د شهزادګانو د جملې څخه و، میرویس خان نیکه. میرویس خان نیکه چې کله ځوان سوی و یا کله په ښه و بد پوهېدلی و، ټول د خپل ژوند یې د ولس په خدمت کې او د قام په مشرۍ کې تېر کړی و. د قام سردار و، د قام سالار و. په دغه وخت کې چې میرویس خان نیکه د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي، په افغانستان کې هېڅ خپلواکه منطقه سیمه موږ په خپل نامه افغانان نه لري. افغانان په جنوب کې حتی تر ژوبه پورې په دغه لرغوني کندهار چې موږ ورته وایو چې هغه پر 7 ولایته مشتمل دی، چې تر ژوبه پورې رسېږي. لرغوني کندهار 7 ولایته و. یو خو دا لوی کندهار چې اوس پاته دی، موږ 4 ولایته حساب کوو، هغه وخت 7 ولایته و. دا سیمه دغه د هرات څخه د جنوب غرب حوزه ده، لرغونی کندهار دا ټوله د ایرانیانو په لاس کې وه، د ایرانیانو تر اشغال لاندې وه، چې د هغوی واکمن و، هغه مرمنی و، مسلمان هم نه و، د دې تر واک لاندې وه چې ډېر ظلمونه وه. همدارنګه په مرکز کې د افغانستان مغولانو بچې درلوده، یعنې مغولان حاکمان وه. او په شمال کې بله ډله وه چې هغه د شیبانیانو په نامه وه، چې هغه فکر کوم غالب ګمان به ازبکانو. نو په دغه وخت کې میرویس خان نیکه چې کله ځوان سو، دا د صفوي حاکم چې دلته حاکم و په کندهار کې، ګورګین، د دې ګورګین ظلمونه، قریشي صاحب هوتکیان چې دي د غلجو د قوم یو شاخ دی، د شاه حسین غوري زامن دي، او د بیبي موتو اولاده ده، چې مور یې بیبي موتو ده، پلار یې شاه حسین غوري و، د بیټ نیکه په کور کې د لرې سوی و. دغه د هوتکیانو دغه لنډه یادونه ده. بیا د هوتکیانو په اړه بیا ښه سم تفصیلي معلومات کوم غوښته بیا به درته وغږېږم. دوستانو، د ګورګین ظلمونه په کندهار کې ډېر اوج ته رسېدلي وو، چې حتی د خلکو ناموس هم په عزت کې نه و.
دا خو د خپل دنیا اختیار یا د خپل هغه مالیاتو ججې چې پر خلکو وضع کولې هغه لا جلا خبره وه، خو اخر داسې مرحلې ته ورسېدل چې د خلکو ناموس ته یې هم لاس اچوي. نو په دغه وخت کې میرویس خان نیکه د خلکو په ټولولو او د دوی پر ضد باندې تبلیغات کولو چې خلک دې ته وپاروي چې د ګرګین د مظالمو څخه ځان خلاص کړي او ګرګین نور کار خلاص کړي. کله چې ګرګین په ده باندې شکي سو نو میرویس خان نیکه یې ونیوی، بندي یې کړي. بیا په دغه وخت کې د اصفهان حاکم چې په هغه وخت کې شاه حسین صفوي په نامه یو څوک و، بیا هغه غوښتنه وکړله چې دی دغه ته راواسي هلته اصفهان ته. په دغه وخت کې د ایران پایتخت اصفهان. نو میرویس نیکه د کندهار څخه اصفهان ته لاس تړلی واستوي هلته د بندي په ذریعه. کله چې میرویس نیکه اصفهان ته رسېږي، چې میرویس نیکه ما تاسو ته وویل چې د پلار د خوند سردار و، د مور د خوند شهزاده و، ډېر په ژبه پوه سړی و، ډېر دروند سړی و. بیا د عمر ټول د کام په مشري کې د ده عمر تېر سوی و. نو بیا چې کله دی اصفهان ته رسېږي هلته د شاه حسین دربار ته ورځي، نو بیا د شاه حسین ته هغه ځینې مشکلات او د ګرګین مظالم او هغه کارونه چې ګرګین په کندهار کې کوي، ظلم کوي د خلکو سره، د هغو څخه شاه حسین صفوي خبرې چې په کندهار کې داسې ظلم روان دی د دې سړي د لاسه، او ټول کندهار ستا پر ضد باندې پورته کېږي د ده د مظالمو څخه. شاه حسین صفوي چې کله میرویس خان نیکه ویني، دی په چهره ماشاءالله ډېر ښایسته انسان و، په خوی اخلاقو هم پوره و او په ژبه هم ډېر پوه. نو بیا د دغه د شاه حسین صفوي د ده خبرو در تاثیر لاندې ډېر راځي. میرویس نیکه پر ځای د دې چې دی د یو بندي په حیث ورغلی، خو د ده ډېر عزت کوي او ډېر یې نازوي، ډېر د میرویس نیکه ته اعزاز ورکوي، عزت ورکوي. نو بیا میرویس نیکه ته په دغه وخت کې دا زمینه هم برابره شي د حج شپې وې، نو بیا حج ته هم واستوي، ولاړ شي د هغه اصفهان څخه حج ته ولاړ شي چې په هغه وخت کې غالبه ګمان به ځینې کښتۍ وې چې پر دغه راوښتلې خلیج فارس باندې، چې اصفهان سعودي عربستان ته ډېر نږدې دی چې د کښتۍ د لارې. نو بیا حج هم وکړي. نو دی حاجي میرویس خان نیکه و، یعنې په هغه وخت کې د حجونو ډېر تکلیفي حجونه وه، دا چې په پښو خلک تلل حجو ته وکول. بیا خو په دغه وخت کې دغه د حج زمینه هم دته برابره سول، حج یې وکړي، بېرته اصفهان ته راغلی. نو دی چې کله اصفهان ته راځي، شاه حسین صفوي دته ډېر عزت ورکوي او ډېر دته سوغاتونه هم ورکوي او دته یو لیک ورکوي. په دا لیک کې داسې لیکي د کندهار حاکم ګورګین ته چې زما دغه لیک رسېدو سره سم به میرویس نیکه ستا د دربار هغه د غټو مشاورینو څخه یې، ته به یو کار په کندهار کې د ده بې سلا نه کوې، هر څه چې په کندهار کې کوې، هره پرېکړه کوې، هغه به د میرویس خان په سلا او مشوره کېږي. نو کله چې بیا دی د کندهار ته راستنېږي، راځي، حج یې هم کړی، په کندهار کې ډېر غټ استقبال ورته کېږي د پښتني قومو د خوا څخه. بیا چې کله خط ګورګین ته وروړي، ګورګین پوهېږي، بیا نو ګورګین لاسونه و پښې خوله هم د ده په هله راوتړل سوه، ګرچې ښه یې نه ځینې راتلل، خو نو د ده په هکله هېڅ نور اقدام نه سوی کولی، ولې د دربار هغه اعلی مشاور به ول دی چې دی څه وایي هغه به کېږي په دربار کې. دی زموږ د ایرانیانو د واکمني دپاره خطر نه دی، خپله دغه ورته ویلي وه شاه حسین صفوي. نو د میرویس نیکه تر دغه وروسته دربار ته هم لاس ورلسه او خبرې هم ډېرې تر هغه پخوا یعنې ښه په جرات کولی سوی. په دغه وخت کې دی د خپلو قومونو په ټولېدلو باندې بوخت و چې خپل قومونه منسجم کړي، منظم یې کړي او د پراخ پاڅون دپاره یې آماده کړي. نور د ګورګین څخه هم خطر نه محسوسوي. دوستانو، په دغه وخت کې میرویس نیکه کوښښ کوي ټول قومونه د کندهار مطرح قومونه چې دلته موجود وه، د دغو په مشرۍ یوه لویه جرګه اول د وار د منجې په کلي کې جوړوي. د منجې کلی په دامان کې یو کلی دی، د منجې په نامه دی. په دې کلي کې یو جرګه جوړوي. په دې جرګه کې دی بیا فیصله کوي چې موږ به پال واچوو. دا پال پخوا ډېر مهمو خلکو اچوي، لکه موږ چې اوس یو کار کوو، زموږ سره د شرعي نګاه څخه استخاره وکړه، بیا نو وګوره ته به په هغه باره کې تا ته معلومه شي چې دا کار ښه دی که بد دی. په هغه وخت کې به خلکو پال اچوي، پال بیا واچوي، هغه بیا هم پر یو داسې کتاب لکه د رحمان بابا چې یو صوفي شاعر و، لوی عالم و، نو بیا د ده پر دیوان باندې پال اچوي. نو دوی چې کله پال واچوي، په پال کې د پال معنا دا وه چې تاسې نور
په دغه باره کې اوس د حرکت وخت نه دی، یعنې د کامیابۍ وخت نه دی، تاسې ماتل سي. یعنې دغه بیت معنا داسې وه. پال به د خلکو نه یې زده، ډېر به د پال نوم اورېدلی په پوهېږي به نه. دوستانو پال داسې لوېږي کله چې کتاب یو صفحه خلاصه کړي، اټکلي چاره کیته خلاصه شوله، نو سړی سترګې پټې کړي یا مخ واړوي، ګوته پر یو بیت باندې کښېږدي، هغه بیت ووایي چې په بیت کې هره معنا وه، بیا نو دې هغه اقدام کوي. دې ته یې پال ویل. هغه هم د داسې شاعر لکه رحمان بابا، د داسې صوفي شاعر په کتاب باندې دا چې دوی څو دوی بېرته خپل کارونه وځنډوله، د بیت معنا هغسې خونداره نه وه، خو دوی خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. قومونه یې نور هم منسجم کړه، نور هم ډېر قومونه، حتی چې په د افغانستان په دغه ساحه کې چې د ایرانیانو تر اشغال لاندې وه، ټول قومونه منسجم سول، د هغه نور هم زړه یې پیدا کړي، په دغه وخت کې د خبرو جرأت هم پیدا کړي، چې د ده تګ سره د اصفهان څخه د پښتنو کې زړه نه ننوتی، یعنې ځکه هغه جلاوره سوله. ګرچې په دغه وخت کې موږ تر د دغه صفویانو تر مخه د مغولانو تر لاس لاندې وو، یعنې موږ ازادي دلته پېژندل هم نه چې ازادي څه شی ده. تاسو ته معلومېږي ورونو دوستانو چې یو قوم تر ازادۍ په معنا نه پوهېږي، یعنې هغه په سلهاوو کاله د اسارت لاندې د غلامۍ لاندې تېر کړي، هغه ته هېڅ دغه ازادي مطرح هم نه وي. نو په دغه وخت کې موږ د مغولانو د ایرانیانو تر لاس تر 200 کاله پورې دلته ژوند کړی و، یعنې هېڅکله موږ هغه پخوا ملک الطوایفي حکومت چې و هغه هم ړنګ سوی و چې موږ درلودی. نو په دغه وخت کې موږ ټول د مغولانو او د اخره کې د دوی تر لاس لاندې و چې د دوی واک ونیم د ایرانیانو واک ونیم تر 100 کاله بالا زیات کېدل پر دغه سیمه باندې. دوستانو بیا د پس له څه وخته چې بیا وخت یو څه وخت تېر سو، دوی ډېر په ځان نورم باوري سوله چې موږ کولی سو یو اقدام وکړو. نو دا بله جرګه یې په کوکران کې وکړه. دوستانو دا کوکرانو کلي کې د میرویس نیکه یو کلام شته چې د ده لمسیان پکښې اوسېږي. دا اوسنی مشر د دا کلا چې دلته اوسېږي د جرمتلا جان په نامه دی، چې دا د اچخانان ماما زوی دی. اچخانان ماما ډېر یو غښتلی نامې د کندهار سړی و، ډېر غښتلی سړی و، د دغه زوی دی. دغه کلا ته هېچا توجه نه ده کړې چې دا په تاریخي اثارو کې ساتلی وای. حتی یو مسجد هم هغه وخت د میرویس نیکه د وخت ولاړ دی، دا کلا هم ولاړه ده، ګرچې په کلا کې چندانې هغه اثار نه دي پاته، خو پاته دی بیا هم هغه د میرویس نیکه په نامه وه. باید موږ اطلاعات او کلتور او کندهار فرهنګیانو دا رغولی وای، پر هغه باندې پرېښی وای، خو تر اوسه توجه نه ده ورته سوې. دوستانو دغه د میرویس نیکه کلا چې وه، په خپله کلا کې بیا د پښتنو قومونه راغواړي، بیا پال اچوي. کله چې دا پال اچوي، د دغه وایي مریم صالحي خورۍ د رحمان بابا لومړی چاپ جوان راسره دی، اوس هم پال باندې ګورم، بلکل دغسې د مریم جان. نو بیا چې دوه مردي پال اچوي د میرویس نیکه په کلا کې، نو بیا هغه پال چې دی هغه ګوته پرېږدي، هغه بیت معنا دا یي چې ستاسې د کار د شروع وخت دی، یعنې د کامیابۍ وخت مو دی. نو میرویس نیکه راولاړېږي، د خلکو ټولو په مشوره چې د ګورګین د دربار سړی و، یعنې د ګورګین دربار ته د ده لاس ورېله و. په دغه وخت کې د ګورګین هغه دولتي هغه مشران اراکین چې د 200 څخه زیات وه، دې ټولو ته مېلمستیا کوي، او چې مېلمستیا ورته کوي، نو بیا دی په دغه وخت کې هر یوه ته د دې نفر مشخص کړي وه چې هر دغه ته د ګورګین د اراکینو ته یو نفر مشخص کړی و چې تاسې به بالا وار پر کوئ. نو کله چې په کتاب کې داسې راغلي دي، کله چې دوی ته سرخانه وار کړي، دوی به ډوډۍ شروع وکړل، هغه نور سپاه، هغه د دوی باډیګارډان، هغه د دوی دغه چې وه خو د باندې دي. نو بیا دا خلک چې د دوی سره مېلمانه وه چې شروع یې وکړه، بیا نو هغه دوی خپل وار یې پر وکړي چې دا د ګورګین سپاه دغه 200 څو نفره خپله د ګورګین په شمول ټول په قتل ورسېدله. ګورګین خپله چې په هغه وخت کې د میرویس نیکه یو جنرال و د یونس خان کاکړ په نامه، د ګورګین دپاره دغه معذب کړی و چې دا به ته خپله په خپله په قتل رسوې. نو هغه د یونس خان کاکړ د یونس خان غازي به ووایم چې دی خو کافر هم و د ګورګین او ډېر ظالم انسان هم و، حتی که مسلمان هم وایي مرګیره و. نو بیا هغه په قتل ورسوي. دا د ګورګین سپاه چې کله مړه کړله، دغه د دننه د اراکین، نو بیا راوځي د باندې چې هغه د دوی سپاه وه، پر هغو باندې حمله کوي، هغه هم تارومار کې ټوله د منځه یوسي. لنډه یې دغه چې په دغه یوه حمله یې د ګورګین ټوله
سلسله ور ختم کړه په کندهار کې. د ګورګین هغه بچي هغه مرکزیه چې د منځه یوړي، ګرچې د ګورګین سپاه ډېره وه، ما د بچي تر ژوبو پورې وبه هلمند کله بوس کلا کې هم د دې دغسې سپاه وه، دی هلته هم دوی قوي وه، په هغه کې هم دغسې وه، د پوځي کلاګانې یې ګرده نیولې وې. په د کندهار واکمني ور ختم کړله. کله چې د کندهار واکمني ختمیږي، د کندهار واګې خپله د کندهاریانو لاس ته ورځي چې د هغه مشر میرویس خان نیکه دی، نو بیا دوی بیا جرګه کوي. په جرګه کې فیصله کوي چې زموږ اوسنی واکمن یا مشر باید څوک وي. نو بیا ټول پر ده باندې امین کوي چې بس زموږ د افغانستان پاچا خپله میرویس خان نیکه دی، چې دا اقدام ده کړی دی، دا ویاړ ده ګټلی دی، نو دی ده ته د باچا لقب ورکوي. خو میرویس خان نیکه هېڅکله د باچا پر دغه باندې موافقه نه ورسره کوي، نو د باچي نوم نه ځان ته نه غوره کوي او د پایه دغه نه ده ورسره منلې. نو بیا د یو مشر د یو سپین ږیري په حیث زه کوم آماده یم چې ستاسې خدمت وکړم، د باچا القاب یې ځان ته تر پایه میرویس نیکه په خپل ځای ته نه دی پرېښي. میرویس نیکه د دې د مشر په صفت ټاکل کېږي، نور ټول امین پسې کوي. د کندهار ټول قومونه تاسې ته معلومېږي چې د کندهار قومونه اکثره د زیرک اولادي دي یا د پنجپای د اولادي دي، یعنې ډېر قومونه. دا نور چې لږ لږ اقلیتونه پکښې کې وه، د دغو ټولو په شمول پر میرویس نیکه باندې امین کوي. میرویس نیکه د یو مشر په صفت، د یو زعیم په صفت باندې ټاکي. میرویس نیکه چې کله د کندهار کامیابي ولیدل، نو بیا لښکر یې تیارې کړلې د ګورګین د نابودۍ دپاره. د افغانستان جغرافیه یې په ډېر لنډ وخت کې د دوی څخه پاکه کړله. دا اوسنی افغانستان چې تر هراته پورې دا ساحه ده، تر فراه پورې ده. نو بیا پر هغه هم دوی دغه نه کوي، د افغانستان جغرافیه نیشاپور و مشهد و په دې ساحو پورې دوی میرویس نیکه په وخت کې چې میرویس نیکه 7 کاله بچي کړی ده، یعنې 7 کاله د مشرتوب کړی دی، د باچا نوم یې ځان ته نه دی ورکړی. میرویس نیکه تر پایه پورې هغه د باچي خول هم نه دی په سر کړی، نه د هغه د باچي پر مخصوص تخت باندې کښېنستلی دی. هغه تل د خپلو مشرانو سره، د خپلو مشاورینو سره، د خپلو قومي مشرانو سره پر هغه کوربچه و بالښت عادي رقم د مشر په صفت، لکه چې په کوټه و حجره کې ناست چې په هغه شکل ورسره کښېنستی. د تر پایه پورې د باچي تخت او د باچي خول نه دی منلی میرویس نیکه. میرویس نیکه ډېر یې ویاړلی باچا دی، د برمه ډک باچا دی. میرویس نیکه چې کله د ایران خاورم تر نیشاپور او تر مشهده پورې نیسي، په دغه وخت کې میرویس نیکه د یو دسیسې په طور د شهادت رسېږي. میرویس نیکه خپله په دغه وخت کې ډېر ځوان دی، یعنې د 40 کاله ته د عمر نه دی رسېدلی. په غالب ګمان سره خلک د زارو ګمان کوي چې دته ورکول سو، دی په شهادت ورسېدی، او د دې ګمان هم ټول د ده پر ورور کوي چې عبدالعزیز خان نومېدی. ولې وروسته بیا معلومه سول چې دا کار او دا توطیه د ده د خوا څخه وه. میرویس نیکه چې کله په شهادت رسېږي، د منځه ځي په مرموز ډول، نو بیا د میرویس نیکه تر پاچې او تر ښخېدو وروسته چې دی هلته خپلې کلات څنګ ته د اوسنۍ ګنبده چې ده، د میرویس نیکه د کلات څنګ ته ده دا ګنبد، دا چې ښخ کېږي پر دغه ځای باندې. نو بیا د ده ورور عبدالعزیز خان پر ځای د دې چې د ده زوی شاه محمود باچا کې چې مشر زوی دی، هغه ته د باچي ورکړي، نو بیا خپله د باچي دعوه هم کوي. نو بیا وایي چې میرویس نیکه مړ سو، ورور یې زه یم، نو زه باید باچا سم. ګرچې دا اصول هم په دنیا کې نه دي، د زوی پلار میراث زوی ته پاتې کېږي. دوستانو دلته که موږ تاسې وګورو، نادرخان شهید نادرخان چې شهید سو، زموږ تاسې اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هغه وخت د 19 کالو و، یعنې ډېر د کم عمر سړی و. خو د هغه وروڼه چې و په هغه وخت کې شاه محمود خان و، هاشم خان و، شاه ولي خان و، نور و، دا دوی ټول وویل چې موږ باید دغه باچي د پلار میراث ته زوی دی. نو دوی په ټولو په اتفاق سره ظاهر بابا باچا کوي. خو تر شاه دوی مشاورین و کلک پسې ودرېدل، هغه و باچي یې کامیاب هم و، تر ډېره وخته پورې د امر باچي هم وه. خو برعکس د عبدالعزیز خان دې عمل، هغه دا د بې اتفاقۍ عمل چې هغه د میرویس نیکه زامنو ته توجه ونه کړل، خپل ځان یې باچا اعلان کړي، دا د دوی د کورنۍ نور نفاق ته لمن ووهل. دوستانو دغه د هوتکیانو سلسله چې ډېره لنډه ده، ټوله 46 کاله ده، که 40 کاله ده، خو دغه خدای غړي نه بندوي. دا هم خاص دغه عبدالعزیز خان د په اصطلاح د ناپوهۍ د وجې دغسې شوله چې هر میرویس نیکه په مرموز ډول مړ سو، نو بیا خپل ځان باچا اعلانوي. دوستانو په تاریخ خو راغلي دي چې د څو میاشتې بچي وکړل، څوک کال وایي،
په غالب ګمان سره د بچي 12 ورځې وای 12 ورځې د په افغانستان کې بچي وکړل بیا د وراره خپل د میرویس نیکه د زوی د شاه محمود او شاه حسین د خوا څخه د نارنج ماڼۍ چې اوس پیل موقعیت لري په کندهار کې د دغه ماڼۍ د سر څخه د بام څخه راغورځي لاندې هغه مړ شي په غالب ګمان د بچي در 12 ورځې نه د غځېدلې نو دا کار دی وکي هغه د شکل راغورځېدل په مرموز ډول یعنی د سالنی نه وشتول دنیا خبر شي او د اعلان ورته وکي نو بیا دغه وکړه د دې په کور کې د دې په کورنۍ کې یعنی د اکا د زامنو تر مابین چې هغه د عبدالعزیز خان زامن و یا د میرویس نیکه زامن و دا وکړه پاتې کېږي او لوی علت هم خپله دغه عبدالعزیز خان و چې دا اقدام یې وکړي او په دا کور کې بنچ پاکي واچول ټول د دغه ناپوهي وجه وه چې د هوتکیانو سلسله ډېره لنډه شوله او ډېره ونه غځېدله دوستانو کله چې عبدالعزیز خان مړ شو شاه محمود د افغانستان رسما باچا شو شاه محمود هغه انسان و چې د افغانستان په تاریخ کې داسې غښتلی باچا لکه شاه محمود نه و تېر شوی شاه محمود په خپل برم او په خپله دلاوري په خپله غښتلتیا د پلار نور هغه قومونه هغه لښکرې منظمې کړې نور یې ډېر په ځان پسې دغه کړله نو د خپله کوښښ وکړي چې د ایران ټوله خاوره تسرب کړي د ایران ټوله خاوره تسرب کړه حتی د اصفهان پایتخت چې هم د شاه حسین صفوي ونیوی کله چې شاه حسین صفوي محاصره کوي نو څو میاشتو محاصرې وروسته بیا هغه ننواتې راځي د شاه محمود په پښو کې خپل سر ږدي او خول د شاه محمود پر سر کې د پښو ته ورولوېږي چې زما د سر امان راکړه زه نور د بچي تا ته در سپارم خپله ماته ومني شاه محمود خان ما د مهربانۍ له مخې د یې وبخښي مړ یې نه کړي هغه بچي ومني خو موږ پایتخت په هغه وخت کې د افغانستان پایتخت په اصفهان کې خپله شاه محمود وټاکئ په دغه وخت کې هلته یو کلا څه د کلا افغاني په نامه یادېږي خلکو لیدلې ده ما نه ده لیدلې چې دغه د افغانستان پایتخت و خپله شاه محمود دغه کلا جوړه کړل ودانه یې کړل نو بیا په هغه وخت کې د اصفهان د افغانستان پایتخت وټاکئ هغه اصفهان پر یو متل هم سوی دی و اصفهان نصف جهان ډېره غټه علاقه ده په دغه وخت کې نو بیا د ایران پایتخت هم و چې ایران تر افغانستان پورې ډېر پرمختللی و د دې ډېرې بچي وې د ایران بچي د صفویانو بچي بیخي دغه منطقې د په شمال کې د هند دغه اوسنی اذربایجان او د ارمنستان او دا منطقې ټول د دې د تصرف لاندې وې دغه هم خپله ارمنۍ و د ارمنستان او د ګورګین یعنې دا ټول د دې تر تصرف لاندې وې د پارس امپراتوري ډېره غټه امپراتوري وه خو دا د شاه محمود د تورې برکت و چې اصفهان یې ونیوی په اصفهان کې هم سکته ونه کړل نور امپراتوري چې د ایران شمال و جنوب و شرق و غرب ټوله تر خپله امپراتوري لاندې راوستله چې شاه محمود به اوس کوښښ کوي چې د هندوستان پر خوا باندې یا د افغانستان نورې مرکزي سیمې یا شمالي سیمې تر خپل تسلط لاندې راولي متاسفانه چې د په خپل کور کې د خپل د اکا زوی چې د عبدالعزیز خان زوی و د شاه اشرف چې د لښکر قومندان و ښه برجسته قومندان و نو هغه د په یو نظاممندانه حرکت سره شاه محمود په شهادت رسوي شاه محمود وژني او خپل ځان باچا اعلانوي هلته په ایران کې یعنې د شاه محمود پر ضد باندې د خپل د اکا زوی درېږي ما تاسو وویل چې دغه سبب یې خاص د عبدالعزیز خان و چې دغه بې اتفاقي یې جوړه کړل او په دا کور کې نفاق واچوي نو دا خاص د لاسه د کار اوس شاه محمود دغه شاه اشرف 4 کاله بچي کړی ده په خپل ژوند کې چون کندهار د شاه حسین په لاس کې و هغه د باندې باچا دی و په کندهار کې شاه حسین حکیم و چې د میرویس نیکه بل زوی و د شاه محمود ورور و کله چې بیا دا خبر راځي کندهار ته او په کندهار کې یو غم و ویر و او ایله خپرېږي بیا د شاه حسین خور چې د شاه میرویس خان نیکه نور و زینب هغه ډېر په شروع کې ډېر واویلا کوي په ده پسې یو مرثیه هم لیکي چې شاه محمود د ماجلاسونه ټول په واویلا سولو په داسې یو کندهار ټول په واویلا ډېر دغه هم لیکلې ده چې زما ټوله په یاد نه ده زده په کندهار کې ډېر غټ ویر خپرېږي د شاه محمود په مرګ چې یو داسې زمری پاچا یې د لاسه ورکړ
ګرچې شاه اشرف خپل هم ډېر غښتلی سړی و، یعنې که درته ووایم چې تر شاه محمود یوه ذره کم هم نه و، خو پر غښتلتیا کې نو چې هر څومره بیا ته غښتلی سې بیا نو نه سې کولی چې هغه ته دې هغه مقام ته ورسېږي چې هغه پخوا انچپاک و. کله چې شاه محمود په شهادت رسېږي دغه شاه اشرف 4 کاله بادشاهي ده په ډېر دفاعي حالت کې هلته تېره کړه چې په ایران کې ځینې شورشونه پیدا کېږي، کرار کرار هغه سر کوي، هغه متحد کېږي، هغه غټېږي. ده د دفاعي حالت کې تېر کړل شاه اشرف. حتی درجې اندازې راورسېدل چې شاه اشرف خپله د هغو د لاسه څخه محاصره سو. په دغه وخت کې د نادر کلي په نامه چې بیا نادر افشار باندې مسما و چې اصلا دی د مشهد و، دا په ایران کې ځینې تاریخونه جوړوي او خلک تنظیموي. تر دې اندازې ورسېدل هغه چې شاه اشرف یې د ایران څخه راویستی. کله چې شاه اشرف بیا د شاه حسین په لاس ورځي، پس د 4 کالو بادشاهي بیا د شاه حسین د خوا څخه دی وژل کېږي او د ده کار خلاص شي. نور یوازې شاه حسین پاتې سو او ایران واکمني په دغه وخت کې د افغانانو د لاسه څخه ووتله. یعنې افغانان نور پر ایران باندې حاکم نه وه، د حاکمیت د نادر افشار په لاس کې. نادر افشار وتوانېدی چې په ډېر لنډ وخت کې ایران پاتې کې، ایران ونیسي. نو کرار کرار حرکت پسې کوي مخ د افغانستان پر خوا. په دغه وخت کې د هرات حاکمان اکثر ابدالیان وو. په د تاریخ کې ورونو راغلي دي چې 800-900 کاله مخکې د هرات حاکمان ابدالیان وو، د ابدالیانو په لاس کې وو. د هغه جملې څخه د احمدشاه بابا د کورنۍ ډېره په دې کې مؤثره وه. نو کله چې نادر افشار فشارونه پر هرات راځي، بیا د ابدالیانو کورنۍ خاص ډول د احمدشاه بابا کورنۍ دا حرکت کوي، ځي فراه ته چې د دوی د لاسه چې هلته پناه وروړي. په فراه کې هم هلته ژوند سخت کېږي. بیا نو راځي کندهار ته چې په کندهار کې دی پناه یوسي، کندهار کې دی واوسېږي. په کندهار کې بیا د شاه حسین د خوا څخه احمدشاه بابا او ورور یې او د ده کورنۍ ټوله په بند کې اچول کېږي، هلته زنداني کېږي، بندیان کېږي. د بند وجه بیا نو حتما دغه وه چې د دې څخه به شاید بېرېدلی چې دا زموږ بادشاهي ته یو خطر نه سي. ولې خو په دغه وخت کې چې د بادشاهي پایې په لړزان وې، دا خوا څخه د نادر افشار تړاکونه پر افغانستان باندې شروع وه. نو په دغه وخت کې بیا د شاه حسین هم په زړه کې وهم و بیره ډېره وه چې د ما څخه د بادشاهي نیسي. احمدشاه بابا یې په زندان کې واچوي. دوستانو، احمدشاه بابا د شاه حسین په زندان کې په د اوسني زاړه ښار کې بندي دی. نادر افشار مخ پر کندهار را روان دی، هرات یې ونیوی، فراه یې ونیوله. کرار کرار راځي، شاید په 100 کاله کې دا وخت رسېدلی چې د تر کندهاره پورې ځان را رسوي او د هوتکو سلسله یې ختموله، یا د هوتکو سلسلې ته د پای نیټه یې ښوول. خو بالاخره داسې وخت راغلی چې د کندهار ښار د نادر افشار په توسط محاصره سو. دوستانو، دا یو شی به د شاه حسین په مورد کې ووایم. شاه حسین یو ډېر مترقي د وخت بادشاه، علم پالونکی بادشاه و. حتی د هوتکیانو په کورنۍ کې بیا دی ډېر علم پالونکی بادشاه و. د په دغه وخت کې د افغانستان ټول منور قشم عالمان، فقیران، پیران دا ډېر ستایله. حتی د خپل دربار کې د ټولو دپاره په هفته کې یوه ورځ د فقیرانو دپاره، یوه ورځ د علماو دپاره، یوه ورځ د شاعرانو او ادیبانو دپاره، د ټنګ ټکور دپاره، د ټولو دپاره ورځې مشخص کړي وې چې د به خاص د هغو خلکو سره په هغه شپه بانډارونه کول، د هغو به نور تشویقول. دا زموږ د پښتنو ډېر دروند تاریخ چې پکښې کې دی، یا زموږ په هغه کې شعرا معرفي سوي دي چې دا د محمد هوتک چې په هغه وخت کې د شاه حسین د دربار غړی و، هغه ته د یابر کوي چې تاسې دغه د پښتني شاعرانو شجرې راټولې کړي او په دغه کتاب کې منظم کړي چې پټه خزانه په نامه یې یادېږي. دا هم د شاه حسین په امر محمد هوتک دا کار وکړي چې دا په 100 کاله کې تنظیم شول. دوستانو، کله چې د کندهار ښار محاصره سو، په دغه وخت کې بیا د میرویس نیکه په دربار کې چې یو لوی پیر و، د نارنج ماڼۍ ته قصر چې نږدې دربار و خانقاه وه چې هغه مې عبدالحکیم رحمت الله علیه و. بیا دی پر دغه باندې هم بدګمانه کېږي، پر دغه مې عبدالحکیم رحمت الله علیه باندې د ده وزیر ورته وایي چې دغه بادشاهي ستا څخه نیسي. هلته خو نادر افشار روان دی، دغه خو وایي
متل دی وایي بیرغونه په هر یو د دښمن ښکارېدی. نو بیا هغه ورته وایي چې دغه ستا څخه د بچي نیسي. نو میاودالحکیم دی ورته وایي چې دا ملنګ سړی دی، په ما کار نه دی، دا دونې عمر یې نه درلودی، دا زموږ د دوې درې نسله بچي دلته تېره شول. خو بالاخره دا وزیر دی ډېر تنګوي چې د ده چاره باید ور وسي. پر هغه سربېره بیا دغه داسې نه کوي، د شاه حسین اقدام نه کوي. دی په دغه وخت کې په هرات کې یو پیر و مرشد لري، هغه ته خپل قاصد استوي چې زه د میا صاحب سره کم کړنه وکړم، دا وزیر او دا خلک مې دغسې راته وایي. نو یو پله درته وایي چې ته کوښښ وکړه، ته ونیسه یو مېلمستیا جوړه کړه د جمعې ورځ چې تا ته ډېر خلک راځي، که ده ته ډېر خلک ورځي. نو بیا په دغه وخت شاه حسین یو عامه مېلمستیا د خلکو دپاره کوي. نو په دغه ورځ چون د خانقاه ورځ ومه، د جمعې ورځ ومه، د میا صاحب حلقه به هم ګرمه وه، د میا رحمت الله علیه، میا عبدالحکیم رحمت الله علیه. نو دا خلک چې راغله دربار ته، یعنې ده ته یوازې هغه خلک ورغله چې د دولتي خلک وه د شاه حسین دربار ته، نور ټول د میا صاحب حلقې ته ورغله. نو په دغه وخت کې وزیر ورته وایي چې ما درته وویل که دی نن ستا پر ضد ودرېږي، دا خلک ټول ستا دغه کوي، دولت پایې هم لړزېدلې وې. نو په دغه وخت کې بیا دی د خپل پیر ته بیا هم یوه لاس یا د وزیر په کول نه کوي. کله چې قاصد ځي وزیر ته، دغه ته د وزیر په امر د مرشد ته ورځي یا د پیر ته ورځي، هغه ته چې خط وروړي، په خط کې ورته نوشته دي چې ما ته دا خلک دغسې وایي، زه د ده په دغه کې میا عبدالحکیم رحمت الله علیه په باره کې کم اقدام وکړم. دی ورته وایي چې میا عبدالحکیم رحمت الله علیه ستا دپاره هېڅ خطر نه دی، د هغه نور عزت وکړه، هغه یو فقیر و ملنګ سړی دی، د هغه عزت وکړه، ستا د بچي ریښې به هم ټینګې، او که د هغه زهیر کوي نور به هم ته لړزانه سې، په هغه کار مه لره. کله چې دا خط راوړي، پر ځای د دې چې خط اول دواړه شاه حسین ته یوسي، دا وزیر پر پېښېږي. مبارکي صاحب جوړ اوسئ، ژوندی اوسئ، خدای دې غم مه راکړو. نو کله چې بیا وزیر پېښېږي، خط ګوري، د خط متن تبدیلوي، هغه کې نوشته کوي چې زما د خط د رسېدو سره سم میرویس دغه ته لیکي، شاه حسین ته، چې یا دی د ښاره وباسه یا یې مړ کړه، که یې مړ کوې نه، نو د ښاره حتمن وباسه. یعنې برعکس یې لیکي دا وزیر. کله چې خط راځي دلته دغه ته میرویس نیکه ته هغه خط ګوري، نو بیا میرویس نیکه بیا دغه شاه حسین ته ډېره بخښه غواړم، ډېره بخښه. شاه حسین ته چې خط راځي، شاه حسین پر ځای د دې چې د هغه مړ کړي، نو بیا ده ته ووایي چې ته د ښاره بس په شرافتمندانه ډول ووځه، نور دلته ستا ځای نشته. ګرچې میا صاحب چې ډېر زور کوي، خپل د وطن پرېښودو، خپل د مسجد خانقاه پرېښودو، په زرهاو مریدان پرېښودل، خو مجبور و د ښاره څخه ووتی. هغه کیسه بیا ډېره اوږده ده چې بیا څه پېښه شول، په هغه کې به نور نه غږېږم. په میرویس نیکه دغه میا عبدالحکیم رحمت الله علیه هم د ښاره ووتی. ځینې خلک داسې دغه عمر کوي چې دا دغه شراب پکښې کې وې، د میا عبدالحکیم رحمت الله علیه شراب پکښې کې وې، هغه شراب یې څه تاثیر درلود. او په دغه وخت کې د نادر افشار لښکر هم کندهار ته رارسېږي، د هلمند د بست کلا سقوط کوي، راځي کندهار ته، کندهار هم نیسي، شاوخوا یې محاصره کوي. چې د کندهار دفاع ډېره غښتلې دفاع ده. د کندهار دا د شاهي غر که چا لیدلی وي، د دې غر نوم شاهي دی، د سرپزي غر. هلته په کتابو کې د خلکو کورونه او مځکې دي، دغه طرف ته یې شاهي غر نوشته وي، یعنې په شاهي غره مسمات دی. ولې دلته په سلهاو حتی په زرهاو کاله دلته بچي سوې ده. دغه د نارنج کلا 2.5 کاله مخکې سکندر مقدوني جوړه کړې ده، یا 2300-400 کاله در مخ. نو د هغه وخت څخه د ښار د غر په شاهي غر نوشته دی، او د دې غره د غر کې ډېرې اباطین لوړې سته. زه خپله ورختلی یم چې هغه وخت د 10 کالو هم د 12 کالو هم دا غره ته ورختلی یم. دغه د کیتل تونګاچه چې معلومېږي، په د یو شله کې لار ده، په د شله کې یو 2 دانې حوضونه دي. دا حوضونه چې به کله په باران په اوبو په ژمي ډک سو، بیا به نو در دوبي پرې دا اوبه د دې ولاړې وي، ډېر غټ حوضونه دي. د کیتل پر تونګاچه چې لوړ کښېنې، لوړه ده، د خټو ګنبده ده، دا کیتل بولي. اوس خو نو بارانو ډېره شړولې ده، خو اوس هم شته. د دغه کیتل پر سر چې کښېنې، هغه د میر بازار طرف، د پنجوایي سړک، دا ټول معلومېږي. یعنې د ترصد دپاره د هغه وخت جوړ سوی و. خلکو وویل چې دا دغه سکندر مقدوني خپل د لور دپاره جوړ کړ، چې لور بیا دلته کله راختلل، د بخښه نستله. نو په دغه غره په سر کې بیا نور سوپان دي، اباطۍ دي. زه به دغه کې تللی یم، تر هغه لښکه پورې، د سپین زیارته پورې. نو دا ډېر دغه دفاعي سنګرونه یې درلودل دې غره. کله چې دغه څوک په دغه کې راغلي چې 6 میاشتې محاصره و، څوک یې حتی در کاله پریم د دې ښار محاصره یادوي چې دا ښار محاصره و. په دغه وخت کې نادر افشار د ښار د باندې په شیرسوق کې یو کلا جوړه کړل،
چې تر اوسه هم هغه د نادرآباد کلا ورته وایي، اوس نو نړېدلې ده مازې او آثار یې پاته دي. دا د صرف تجارت سره نږدې ده. نو بیا د ده سره دته جرګه ورستي، د ده سره قرآن و قسم کوي چې موږ به تا نه وژنو، موږ به تا دې کلا ته راولو، ته به دلته په عزت ژوند کوې، وژنو دې نه، او ته به نور د بادشي سره لاس په سر کېږې. خو بالاخره د سپین ږیرو مشرانو او سیدانو د ټولو په بلنه پر دې باندې شاه حسین قناعت ورسره کوي. شاه حسین له زاړه ښار څخه زموږ د ښار د نارنج د ماڼۍ څخه راځي، په دغه ځای کې مېشت کېږي. دی چې په دغه ځای کې مېشت کېږي، بیا نو په شهادت چې رسوي، ژوندی یې نه پرېږدي. شاه حسین یې په شهادت ورسوي. احمدشاه بابا په دغه وخت کې چې د کندهار ښار د نادر افشار لاس ته ورځي، احمدشاه بابا په بندیخانه کې دی. نو بیا د احمدشاه بابا ورو ورو د کورنۍ د بند څخه ازادېږي، هغه رایله کېږي. نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا دپاره ښه زمینه هم برابره وي. د نادر افشار په عسکرو کې دی برتی سي. اول دوره د حاجي عسکر په دغه یې، بیا چې کله د احمدشاه بابا وړتیا ویني، هغه نو بیا د 16 نفرو عسکرو د یو ټولۍ مشر سي. بیا نو احمدشاه بابا عین دغسې مقام ته رسېږي چې نادر افشار بیا ده څه هم نه لري، چې هر څه احمدشاه بابا وایي نادر افشار یې په قول کوي. دغه په سلسله و د نادر افشار پر بچي او د احمدشاه بابا پر راتګ، هغه به بیا بله ورځ وغږېږم چې دغه لایف اوږدېږي. ماته اوس هم خلک وایي ستا لایف ډېر اوږد دی، خلک یې نه ګوري، په دې خاطر وجه یې دغه ده چې لایف دې ډېر اوږد دی. پر هغه سلسله به بیا بله ورځ درته وغږېږم چې نادر افشار څنګه تر کومه ځایه ولاړې، بچي یې تر کومه ځایه ورسېدل، بیا احمدشاه بابا ته د قدرت د نیولو زمینه څنګه برابره سول، نادر افشار چا مړ کړي، چیرې مړ کړي، بیا د هغه سره څه وسول. پر دې باندې بیا بله ورځ انشاءالله درته غږېږم. اوس به دا لایف پر دغه ځای بس کړم. دلته پوښتنه هم چا نه ده کړې، که چا پوښتنه کړې وای ما به ډېر ښه معلومات نور هم تفصیل ورکړی وای. خیر که بیا کولی شي په کومنټو کې مې سپکه پوښتنه وکړي، داسې لنډه پوښتنه چې هغه لنډ جواب ولري، هغه بیا په کومنټو کې ورکړم. نو تاسو چې خدای جوړ روغ لري، ستاسې غم دې نه وي، ښاد آباد اوسئ. شریفي صاحب ته دې راته ژوندی، خدای دې غم مه راکوه، خدای دې جوړ لره. حبیب کاکړ صاحب ته دې خدای راولي، خدای دې ټوله راولي. اکمل بارکزی جم الله راولي. اکمل صاحب ته څنګه یې، خیرات دی، جوړ یې په خیره، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. زه فکر کوم پوښتنه چا نه ده داسې خاص پوښتنه کړې چې د هغه ته جواب ووایم. نو زه به بالا ستاسې رخصت واخلم، بیا کومنټونه ګورم، که بیا هم د هغه یوه پوښتنه کړې د اوتوک په کوم اړوند معلومات هغه مې ورکړي. بلې وایي د اوتوک کوم اصلي سرچینه زما په فکر د نهم صنف په کتاب کې د زابل ولایت یاد شوی دی. خو زابل ولایت یې بلکل ډاکټر صاحب قریشي، زابل د سورې ولسوالي په زابل ولایت کې ده. دوی د دغه ځای د اوتوک سرداران وه. دا کوکران چې دی د کندهار کوکران، دلته هم د دوی کلا وه. خپله میرویس نیکه دلته ژوند کوي، په دغه کلا کې. تر اوسه هم کلا شته. ما تاسو ته وویل چې د ده یو لمسی دی حاجي رحمت الله جان په نامه. نو جوړ اوسئ، خدای مو سلامت لره، خدای مو غم مه راکوه، ښاد آباد اوسئ، سرلوړي اوسئ، ښه شپه ښه وخت ولرئ، خدای مو سلامت لره. السلام علیکم.